اسلامي امارات وایي چې هندي پانګوال افغانستان کې پانګونې تلې والا دي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي چې هندي پانګوال په هېواد کې د اوبو برېښنا برخه کې پانګونې تلې والا دي. د یاد وزارت مراسیال له دغه هندي پانګوالو سره په لیدنه کې ویلي چې د پروژې پلي کولو برخه کې د هندي سوداګرو ملاتړ او همکاري کوي. د افغانستان د اوبو انرژۍ وزارت ویان مطیع الله عبید وایي په دغه لیدنه کې هندي پانګوالو د اوبیزو پروژو په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده او د اوبو انرژۍ وزارت لخوا یې تود هرکلی وشو. په لیدنه کې پر ګډې همکارۍ او همغږۍ هم ټینګار شوی دی. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي افغانستان د پانګونې لپاره ښه فرصتونه لري او هیوادونه له هر ډول استثنا پرته راتللی شي او پانګونې کولی شي. هغه قوانین چې دلته د پانګونې لپاره ټاکل شوي اسان دي او اسلامي امارت داسې امنیت تامین کړی چې پانګوال په اسانۍ سره پانګونه کولی شي. د افغانستان د اوبو برخه یو شمېر متخصصین بیا پر دې باور دي چې د اوبو د مدیریت او د انرژۍ د تولید په برخو کې د پروژو پلي کولو په موخه د بهرنیو کورنیو شرکتونو همکاریو ته اړتیا ده. د اوبو برخه متخصص نجیب الله سدید وویل اړتیا ده چې د خصوصي پانګونې لپاره ځینې قوانین اسانه شي او ځینې لا جلبونکي شي. دویمه موضوع چې په لویه کچه مطرح کیږي هغه دا ده چې زموږ هیواد باید له ښه سیاسي ثباته برخمن وي، ځکه همدا سیاسي ثبات خصوصي سکتور ته لیوالتیا ورکوي چې پانګونه وکړي. تر دې مخکې هم د اوبو او انرژۍ وزارت په دغو برخو کې د پانګونې د راجلبولو په موخه یوه کمیټه جوړه کړې وه. روسي راپورونه وایي چې د افغانستان اسلامي امارت په پام کې لري چې د کوشتېپې کانال وروسته د کونړ سیند اوبه مهار کړي، کومې چې کلونه کېږي پاکستان ته مفتې روانې دي.